د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په فلسطین کې د اسرائیلو له لوري د کورونو جوړېدو غندنه. په هیواد کې د کاسازر پروژې بیا پیلېدل. د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ پاتې راتلل او د هند او افغانستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې. اوس هم له نړۍ څخه مننه. د پاکستان نوي ولسمشر په توګه د آصف علي زرداري ټاکل کېدل. اوکراین ته د پوځیانو پر احتمالي لیږلو د پولاد او فرانسې ګډ لیدلوری. په سره سمندرګي کې د حوثي الوتکو د غورځولو ادعا او په لندن کې د روژې میاشتې په مناسبت د 10,000 څراغونو روښانه کېدل. اوس د لوبو له ډګر څخه د اورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې ځنډېدل. د هندوستان پر وړاندې د انګلستان ماتېدل او په میدان وردګ ولایت کې د روژې جام تر نامه لاندې د ګونګ فو سیالۍ. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامي امارت د فلسطین په خاوره کې د غاصب اسرائیلي رژیم له لوري د زرګونه کورونو جوړولو پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي افغان حکومت د صهیونیستي اشغالګرو له لوري د فلسطین په لویدیځه غاړه کې د 3590 میشت ځایونو جوړولو پریکړه په کلکو ټکو غندي. په خبرپاڼه کې د صهیونیستي رژیم دغه ناوړه اقدام د فلسطیني ځمکو د اشغال په لړ کې یو بل بربنډ تیری بلل شوی دی. د کاسازر پروژې عملي چارې 2 میاشتې وروسته پیلېږي. دغه پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروژې د عملي چارو د پیلېدو موافقه د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوه. پر دې پروژې چې تمه وه چارې د جمهوري نظام په وخت کې بشپړې شي تر $1 میلیارډ ډېر لګښت راځي چې لویه برخه یې نړیوال بانک په غاړه اخیستې ده. د دې پروژې له مخې د قرغیزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د هغوی د حقونو په برخه کې د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال وباله. انټوني ګوتریش د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو وینا کې وویل چې د افغان نجونو ډیره برخه له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي. هغه زیاته کړه چې د ښځو د حقونو په مسأله کې ناکامي په ټوله نړۍ کې پرمختګ له ګواښ سره مخامخ کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یوه پلاوي په افغانستان کې له اسلامي امارت سره د 2 اړخیزو اړیکو پر بېلابېلو برخو خبرې کړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره د افغانستان او هند ترمنځ د 2 اړخیزو اقتصادي او ترانزیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یوه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د افغان نجونو او ښځو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا ګډ لیک چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی پکې راغلی چې په 2021 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی دی. خو اسلامي امارت ورته تورونه او ادعاوې تل رد کړي دي. او وروستی خبر، ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو مسؤلین وایي مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د په خبره مشاعرې آزاد او ولسي بڼه درلوده. یا د مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنوري ګډونوالو ته خپل شعرونه هم وړاندې کړل. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. له الهام کاکړ څخه په مننې درنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی خبر، آصف علي زرداري د دویم ځل لپاره د پاکستان ولسمشر شو. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداري د پاکستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره شوی دی. له ده سره ملتپال پښتون سیاستوال محمود خان اڅکزی سیالۍ ته ولاړ و چې د تحریک انصاف سني اتحاد ملاتړ یې له ځانه سره درلود. آصف علي زرداري د پاکستان له ملي اسمبلۍ د باور 255 رای اخیستي. محمود خان اڅکزی بیا له دې خونې په 119 رایو اخیستلو بریالی شوی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رایدیک سیکیورسکي وایي له اټکل څخه بهر نه ده چې ناټو اوکراین ته پوځیان واستوي. نوموړي د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال وویل چې اوکراین ته د ناټو د پوځیانو د لیږلو په برخه کې د فرانسې ولسمشر نظر ستایي.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون تیره میاشت ویلي و چې دا امکان شته چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان اوکراین ته واستول شي، خو کرملین خبرداری ورکړی که ناټو د اوکراین جګړې ته پوځیان ولیږي نو دا له روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلېدو معنا لري. روسیا وایي چې اوکراین د لسګونو ډرون الوتکو په مرسته د روسیې په لویدیځو او جنوبي برخو بریدونه کړي. د روسیې دفاع وزارت ادعا وکړه چې د روستوف، کروسیک، بیلګورد او ویلګوګراد پر فضا یې د 40 ډرون الوتکو مخه نیولې یا یې نسکوري کړي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د بیړنیو چارو یو کارګر غالبا د بي پیلوټ الوتکو د ټوټو د راغورځېدو له امله برسېرن ټپي شوی دی. اوکراین د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې کړې چې په لسګونو روسي بي پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. امریکا وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بي پیلوټه الوتکې نسکوري کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې ځواکونو یې د حوثي ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ برید ځواب ویلی دی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یوه توغندي د عدن په خلیج کې یو تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې پکې 3 عمله ووژل شول او نورې سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. د روژې میاشت لپاره د لندن د مرکزي سیمې پیکاډلي اولسټر ویست اینډ کونټري پر واټونو شاوخوا 10,000 څراغونه روښانه شول چې ټوله میاشت به بلیږي. دا دویم کال دی چې لندن کې د روژې مبارکې میاشتې هرکلي ته داسې ځانګړي تدابیر نیول کیږي. د روژې په خاطر دغه رنګارنګ ډیزاین شوي څراغونه وړمه شپه د لندن ښاروال صادق خان لخوا په رسمي ډول روښانه شول. نوموړي ویلي د ټولنې رنګارنګي برېټانیا پیاوړې کړې. او وروستی خبر د ترکیې ولسمشر له خپل اوکرایني سیال سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربهتوب ته چمتو دی. د ترکیې ولسمشر د رجب طیب اردوغان د څرګندونې له خپل اوکرایني سیال ولادمیر زلنسکي سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. له حماسي کاکړي څخه په مننې درنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی خبر: د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د ورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالۍ لغوه شوه. ټاکل شوې وه چې شنبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازدیګر 4 بجې یا د سیالۍ پیل شوې وای. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلي د لوبغالي د ډېر لوندوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلانو د پریکړې پر اساس یا د سیالۍ لغوه کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 15 منډو په توپیر ګټلې او وروستۍ به یې د مارچ په 12 نیټه ترسره شي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5م ټیسټ سیالیو وروسته یې د کوربه لوبډلې په بری سره پای ته ورسېده. یا د ټیسټ سیالۍ چې د مارچ په 9 نیټه د هند په دارمشالا لوبغالي کې پیل شوې وه د انګلستان لوبډلې په دواړو پاڼیو کې ونه کړای شول چې د هند یوې پاڼۍ منډې پوره کړي. په دې سره یې په یوه پاڼۍ او 64 منډو ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی هندي یشسوي جایسوال ونومول شو. هغه 212 منډې کړې وې. د ویلو ده چې په دې لوبلړۍ کې هندوستان خپل میلمه انګلستان ته 4-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. میدان وردګ ولایت کې د کونګ فو روژې جام سیالۍ د کابل او کوربه ولایت له 9 کلبونو څخه د 130 لوبغاړو ترمنځ جوړې شوې. د میدان وردګ بدني روزنې مسؤلین وایي چې د دې لوبو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول دي. او وروستی خبر: د اسپانیا لا لیګا سیالیو په دوام بارسلونا او مایورکا سره مخ شول چې په پایله کې بارسلونا په 1 ګول بریا ترلاسه کړه. په دې لیګ کې ریال مادرید، بارسلونا او خیرونا په وار اول، دویم او دریم دي. بلخوا د آلمان بوندیس لیګا سیالیو په دوام استوتګارت 2-0 یونین برلین تم کړ. په دې لیګ کې بایر لرګوزن لومړی ځای په واک کې لري.